د خوست تڼیو ولسوالۍ نریزي کلي سره اړوند د سنګړي په سیمه کې د اوبو رسونې پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د خوست کلي او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې بیا د پروژه باندې 3 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کلي او پراختیا وزارت په چوکاټ کې پلي کیږي او مالی لګښت یې د یونیسیف مؤسسې له لوري ورکړل شوی چې کارونه یې په 8 میاشتو کې پای ته رسیدلي چې 145 کورنۍ به پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. دا پروژه د کلي پراختیا وزارت لخوا د یونیسیف په مالی لګښت باندې دغه سنګړي کلي ته چې د تڼیو په ولسوالۍ کې موقعیت لري منظوره شوې ده چې دې پروژه کې یوه ژوره څاه ده او 150 متره اوږدوالی لري او په دې باندې 16 تختې سولرونه نصب شوي دي او په دې نه یوه ټنکۍ چې د 10,000 متره مکعبه ظرفیت لري او 2200 متره په اوږدوالي سره د دې نه پایپونه ځغول شوي دي چې 6 نلکۍ په مختلفو نقطو کې خلکو ته به اوبه ورکوي. مخکې به دغه خلکو د خور د اوبو څخه استفاده کوله. دغه مخامخ غار چې موږ یې وینو د نه به د چینې راتلې خو دا به له مختلفو ساحونو تېرېدې حتما دا به چټلېدې به کثیفېدې به ملوثې کېدې به د مختلفو حیواناتو د لاسه. نو اوس چون پاکې صحیح اوبه خلکو ته پیدا شوې. په ورته مهال د سیمې قومي مشران وایي چې له دې وړاندې کلیوالې بېلابېلو سري ناروغیو سره مخ وو چې اوس به یې ستونزې تر یوې اندازې راکمې خو وایي چې لا هم په دې برخه کې ډېر څه ته اړتیا لیدل کېږي. او نن ځکه د خوشحالۍ ورځ ده چې په دا لالمه کې په دا رغزي کې موږ شنه اوبه وینو د څښلو دپاره چې دا د ژوند اولیا ضرورت دی. دا د یو عمر په اندازه مې د خیسري د مخامخ غرونه چې بل دی کېږي د ده نه بخارونه وسارې په دې شعر وړی. نن د الله تعالی نه ډېر روزي ډېر شکرګزار یي چې موږ ته د برما دولت وویله 6 نلکي لري چې دغه لږ زیات وای لږ خلکو ته سهولت پیدا شوی وای. د کلي اول بالکل یې بنه لرله بیا چې یې موږ ته خدای پاک دغه مؤسسه روکړه موږ یې ایبم کامیابه شوه په څښلو پیل نلکي روکړله شول دغه چې سره خو لرې سره ډېر که دا نلکي لږ اضافهګۍ وکړو بیا به موږ دغه هغه ډېر مشکل کم شي. مخکې موږ مشکل ډېر وي به په باره کې مریضۍ هم وي داسې مریضۍ وي چې موږ به ډاکټرونو ته ناستې د لوسه نشوي رسېدای. دلته بیخي د به کمپیت و یې ډانډې نه به چښلې چې ورخت به وشو ډانډ به ونه ډاکې کړې هغې نه به یې به چښلې. دا چې پخوا دوی څه ډول پاکو اوبو ته لاسرسی درلود د سیمې یو تن کس راته د تېر مهال کیسه کوي. 2019 کال او د تڼیو ولسوالۍ د سنګړي کلي خلک دا چې په 2019 کال کې به دوی له پاکو اوبو څخه بې برخې وو. دوی راته وایي چې هر کله به په دې سیمه کې باران وشو نو بیا به همدا د باران اوبه دوی له همدې سرا صحرا څخه او له دې لارې به یې پر ډېرو خوریو تکلیفونو تر دې ډنډې پورې رسولې. دا چې دوی څه ډول کمال به یې کوو څنګه به یې د ځان لپاره د څښلو اوبه تیارولې د دې سیمې له خلکو اورو او دی به راته همدا خبرې وکړي. مهرباني تاسو څنګه او څه به مو کول دلته کله به چې د باران یې به راغلی دې ته به داسې خطره ونیوای دې په خاطر چې خړې او داسې نه را مردړګۍ د ډانډ ته یې نسي او دې نه به موږ استفاده کړه او دغه یې به موږ چای کړې په د کترې به لولې نه بعد به بیا چڼولې هغه نه سړ ته به بیا موږ یعنې کار څومره به دا تاسو صفا هم کړلې ګورو په دې ډنډه کې خو بېلابېل ډوله خړې هم ورپکې دي او دا اوبه به صفا کېدلې که څنګه په دې به صفا کېدلې دا مره به نه صفا کېدلی خو دا مره خپله هڅه کوشش هم به کړ نه را مجبوري به بیا هم به چښل.